درته چا وی چې د شور سړی د شر سړی یو دا درته چا وی چې د شور سړی د شر سړی یو مونږ خو د غیږې مینې د نظر سړی د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه پکې د چا د خولې خبره بې قیمته نه وه کوي د مینې که د شور خبره په ما کوي د مینې که د شور خبره په ما خوږه لګي د مور خبره سترو امیدونو کې لوی شوی وم سترو امیدونو کې لوی شوی یم سترو امیدونو کې لوی شوی یم ویښ وم په خوبونو کې لوی شوی یم مزدورۍ نه وم روان کالته په لاره ستړی تلمه او شرطه لاره کې مسکال وشولو خو مې ستړی ورک منزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي روح مې ستړی ورک منزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي په چیکړو کې مزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی نه اسلام دی نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی احتجاج دی دی کړم به زنه تورې سترګې او سپین مخ وخ کړم به زنه تورې سترګې او سپین مخ وخ بی آر ټي ده سره ناست یو مخامخ مخام دی ولې واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم احساس د تنهایۍ مې زړه سیزي او زه ولاړ یم شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم نبوت په محمد باندې تمام دی نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس له محمد انبیا او کرنا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا د رحمان بابا د دې شعر سره قدرمنو عزتمنو سپیزلو غختلو یاړلو پښتنو افغانانو رونو او خویندو خصوصا په بهر ملکونو کې میشتو مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د لوی پښتونخوا غږ شاملو قدرمنو یو ډېره ښکلې او ښایسته مشاعره مو را جوړه کړې ده د مشاعرو لړۍ ده دا پښتو ځوانان شاعران دي او دا ځوانان شاعران مونږ چې د چا د صدارت د لاندې راغوښتي دي هغه دی زما ډېر خوږ او قدرمن صاحب کتاب نه صاحب کتابونه ملګری ډاکټر شاکر اورکزی صاحب د دې مشاعرې صدارت به یو بل صاحب کتاب شاعر مشر منوا یو بل صاحب کتاب شاعر خالد اورکزی صاحب د پښتو په دې مشاعره کې به تاسو زمون ډېر خو ملګرو نه غزلونه اورئ د دې مشاعرې اعزازي ملما اسلام غني اورکزی دی درته چا وی چې د شور سړی د شر سړی یو دا درته چا وی چې د شور سړی د شر سړی یو مونږ خو د غیږې مینې د نظر سړی دا درته چا وی چې د شور سړی د شر سړی یو مونږ خو د غیږې مینې د نظر سړی یو او صابره بیا به شو راټول لکه پټکې یو ول صابره بیا به شو راټول لکه پټکې یو ول او اوس که وخت نوستی د یو بل نه خبر سړی او اوس قدرمن ملګري اکبر سرحدي صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل وایي اکبر سرحدي صاحب چې زه ورته اکبر پښتونخواهي صاحب هم وایم مننه د صدر صاحب په اجازت سره غزل مطلع دی چې د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه
د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه پکې د چا د خولې خبره بې قیمته نه وه د یوسف خیلو ښار ته تللی وم خو پته نه وه پکې د چا د خولې خبره بې قیمته نه وه او د حسن زوره زورور یې د زغملو نه یې د حسن زوره زورور یې د زغملو نه یې که زلیخا غلطه وه خو ملامته نه وه ډېر ښه شاعر دی د حسن زوره زورور یې د زغملو نه یې که زلیخا غلطه وه خو ملامته نه وه او لاړه ګورګورو پسې ګوتې ازغو زخمي کړې لاړه ګورګورو پسې ګوتې ازغو زخمي کړې په کور کې لویه وه په غرونو کې عادته نه وه مننه مهرباني او سړی وژل په خپله قتل داسې ویل سړی وژل په خپله قتل داسې ویل قسم په خدای چې په دې کار کې زما ګوته نه وه سړی وژل په خپله قتل داسې ویل قسم په خدای چې په ریکارډ کې زما ګوته نه وه قسم په خدای چې په دې کار کې زما ګوته نه وه او څو ځلې مړ شوم او څو ځلې بیا ژوندی شوم څو ځلې مړ شوم او څو ځلې بیا ژوندی شوم مورجان ستا جدایي کته مورجان ستا جدایي کمه له قیامته نه وه څو ځلې مړ شوم او څو ځلې بیا ژوندی شوم مورجان ستا جدایي کمه له قیامته نه وه اخیری شعر دی دا دې څه خوب لیده اکبره که رښتیا کیسه وه دا دې څه خوب لیده اکبره که رښتیا کیسه وه د مخ رڼا یې د سپوږمۍ رڼا نه تته نه وه ځوان شاعر ښاغلي یاسین مشکور صاحب ته دعوت ورکوم چې خپل کلام ووایي یاسین مشکور یو غزل دی چې کوي د مینې که د شور خبره په ما کوي د مینې که د شور خبره په ما خوږه لګي د مور خبره کوي د مینې که د شور خبره په ما خوږه لګي د مور خبره او زه هم غریب زما یې نه اورېده راته کولی د پور خبره زه هم غریب زما یې نه اورېده راته کولی د پور خبره او هلته مثال بیا د پښتون ورکوي چې چېرته هم کېږي د تور خبره هله مثال بیا د پښتون ورکوي چې چېرته هم کېږي د تور خبره او زه په دې یو عادت د هر چا خوښ شم زه بهر نه کوم د کور خبره زه په دې یو عادت د هر چا خوښ شم زه بهر نه کوم د کور خبره او قاتل یې ورورو په سوره کې بیا ورسره وکړله د خور خبره مننه قاتل یې ورورو په سواره کې بیا ورسره وکړله د خور خبره او یاسینه ستا د خولې نه وتې نه وي چې ډنډوره شي په هر لور خبره ښاغلي عظمت عقاب صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل ووایي ځوان شاعر عظمت عقاب صاحب د غزل مطلع عرض دی څه سترو امیدونو کې لوی شوی وم لوی شوی یم سترو امیدونو کې لوی شوی یم ویښ وم په خوبونو کې لوی شوی یم سترو امیدونو کې لوی شوی یم ویښ وم په خوبونو کې لوی شوی یم او ما ته د پښتو چالونه مه ښایه زه په دنګو غرونو کې لوی شوی ما ته د پښتو چالونه مه ښایه زه په دنګو غرونو کې لوی شوی یم او خیر دی که پوره مې دا ارمان نشو خیر دی که پوره مې دا ارمان نشو ډېرو ارمانونو کې لوی شوی لار د علم زکه رانه ورکه ده لار د علم زکه رانه ورکه ده تل چې په جنګونو کې لوی شوی یم او څه ښکلي وختونو کې لوی شوی څه ښکلي وختونو کې لوی شوی څه ښکلي وختونو کې لوی شوی یم او اخیری مقطع دی څه واز مته ځکه دومره دنګ نه یم
واز مته زکه دومره دنګ نه یم زه په ډېرو زړونو کې لوی شوی دا د ګلي کال بدل شو هغې وې نه نو د چا حال بدل شو ما ویل دا د ګلي کال بدل شو هغې وې نه نو د چا حال بدل شو زمون خو هغسې کوټې سسیږي د چا جنوب د چا شمال بدل شو زمون خو هغسې کوټې سسیږي د چا جنوب د چا شمال بدل شو ستا د نشې نظره توبه ستا د صابر په خوله کې سوال بدل شو او اوس قدرمن ذاکر او رګزي صاحب ته خواست کوم چې خپل نظم وورئ ذاکر او رګزي صاحب غزلیزه مشاعره کې نظم وورئ د مزدورۍ د نظم عنوان د مسکال د مزدورۍ نه وم روان کلته په لاره ستړی ستړی تلمه او چې راته د مزدورۍ نه وم روان کلته په لاره ستړی ستړی تلمه او چې راته لاره کې مسکال وشولو نمبر ونوی ما ویل چا نمبر دی دغه نمبر خو ناشنا نمبر دی او د لارې غاړې ته چې ودرېدمه بیا مې په دغه نمبرینګ ورکړلو چې ته څوک چې مسکلونه کوي هغه جینۍ وه راته دا یې وویل که مینه غواړې ځه چې مینه وکړو زه یې والو ځه په سوچ کې پرېوتمه بیا مې جواب کې ورته دا وویل غریب سړی یم مزدوري کومه څه به له تا سره یاري کومه هغې جواب کې راته دا وویل د مزدورۍ نه منې کړی چای خو لږې سترګې خوږواره سره ویل تپوس درنه یو بل کومه چې ته څوک ستړي خبرې کوې ما ورته ویل چې تېروال یم زه دی ویل غوزان به راته کله راوړې ما ویل حالاتو نه خبره نه یې غوزان خو پرېږده چې هر څه سوي دي هغه رنګینې ګلدرې د تیرا په لمبو پټې د بارودو شولې د مرغو شور نشته بغونو کې اوس سپرلي مې هم په وینو سره شوي دي د جنگ د لاسه در په در پرته یو چې تر پنجابه پورې ورسېدو او زما د سترګو اوښکې نه وچېږي دا حالات مې د وطن جړوي او زما د حاله چې خبره شوله ویل چې زړه مې په تا وخوږېدو په لپاټه مې اوښکې نه وچېږي کاش کې مسکال مې درته کړی نه وی کاش کې مسکال مې درته اوس اسد ایاز صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل ووایي اسد ایاز صاحب روح مې ستړی ورک منزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي روح مې ستړی ورک منزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي په چیکړو کې مزل دی زړه مې ښکته پورته کېږي او هم یریږم د مارانو هم مې لاس ورته تخنیږي هم یریږم د مارانو هم مې لاس ورته تخنیږي بیا یې خور په مخ وربل دی زړه مې ښکته پورته کېږي او ناشنا غوندې څهرې دي نن زما په صفت بوخت دی ناشنا غوندې څهرې دي نن زما په صفت بوخت دی داسې نوی شان محفل دی زړه مې ښکته پورته کېږي او کله جوړ ترېنه جهاد شي کله جوړ ترېنه فساد شي عجیبه غوندې غوبل دی زړه مې ښکته پورته کېږي او نن به خامخه ایازه کړي اظهار د خپلې مینې نن به خامخه ایازه کړي اظهار د خپلې مینې نن یې بیا په لاس کې ګل دی زړه مې ښکته پورته کېږي نن به خامخه ایازه کړي اظهار د خپلې مینې نن یې بیا په لاس کې ګل دی زړه مې ښکته پورته کېږي څومره شي دننه به ضمیر په میکده کې دوی څومره شي دننه به ضمیر په میکده کې او دوی هره ورځ ګټي کشمیر په میکده کې دوی څومره شي دننه به ضمیر په میکده کې او دوی هره ورځ ګټي کشمیر په میکده کې ما وګټله دوه لپې خندا د چا د سترګو ما وګټله دوه لپې خندا د چا د سترګو او ما بیلودو د خپل غرور جاګیر په میکده کې دا زړه خانه خراب مې داسې ډوب بهر وي دا زړه خانه خراب مې داسې ډوب بهر وي او دا زړه شي سر خوړلی هواګیر په میکده کې د جام
او د کاسې او د چاټۍ مینتبار نه دی د جام او د کاسې او د چاټۍ مینتبار نه دی او صابر شوستا د مړو سترګو فقیر په میکه خپل خوږ ملګري اسلام غنی او رګزي صاحب ته چې دعوت ورکم دا غې نه مخکې قدرمنو ملګرو تاسو ته یو خواست کوم یور وایس ټي وي لندن د یو وخت نه د پښتو ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره کار کوي دا پښتانه په لندن کې ناست دي او معیاري پروګرامونه په حقیقي معنو کې معیاري پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي د دې لوی ثبوت دا دی چې نن زه د کوواټ د خاورې د لوی تیرا د ځمکې با نظره او سترګورو شاعرانو ته هم را رسېدلی یم او دا ښکلې مشاعره مو را جوړه کړې نو که تاسو تر اوسه یور وایس ټي وي لندن نه وي سبسکرایب کړی د دې لندن کې ناستو پښتنو حوصله افزایي وکئ دا ټي وي هم سبسکرایب کړئ او زما خپرونه چې د پښتونخوا غږ په نوم د دا خامخا لایک کړئ اسلام غني او رګزي صاحب ته د کلام اورولو خواست کوم دا یو غزل دی ارشاد نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی نه اسلام دی نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی احتجاج دی احتجاج دی احتجاج دی ډېر ښه نه اتفاق شته نه اتفاق شته نه ورورولي شته په یو چم کې نه اتفاق شته نه ورورولي شته په یو چم کې بس ورور د ورور وژل زمونږ سماج دی بل یو شعر دی زه لایق د تاج و تخت نه یم همدمه زه لایق د تاج و تخت نه یم همدمه هسې چاره په سر کړی په سر تاج دی بل یو شعر دی څه ویل دلته ابستی ای زړګیه څه ویل دلته ابستی ای زړګیه هغه نشته ما چې څه ته احتیاج دی اخري مطلب دی په دولت سړی پوره نشو اسلاما په دولت سړی پوره نشو اسلاما په جهان کار سړی بل ته محتاج دی اوس د دې مشاعرې مشر ملما چې د دوو کتابونو مصنف هم دی د ځان او رکیم او د ښکلا سړي خالد او رګزي صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام ووایي خالد او رګزي صاحب غزل مطلع دی ارشاد منفرد مستزاد غزل دی کړم بزنه تور سترګې او سپین مخ وخ وخ کړم بزنه تور سترګې او سپین مخ وخ وخ بی آر ټي ده سره ناست یو مخامخ کړم بزنه تور سترګې او سپین مخ وخ وخ بی آر ټي د سره ناست یو مخامخ وخ وخ او شعر دی چې پښتنه پیغله او مشره د دفتر در در پښتنه پیغله او مشره د دفتر در در څه منظر دی وخت ټر مې شولی یخ پښتنه پیغله او مشره د دفتر در در څه منظر دی وخت ټر مې شولی یخ وخ مننه او شعر دی چې ستا د مینې ښکلاګانې پرې مې شته منه ستا د مینې ښکلاګانې پرې مې شته منه زندگی چې اړوم په کوم اړخ وخ زندگی چې اړوم په کوم اړخ وخ مننه او شعر دی چې یر اړنګه شه په غېږه کې زما اها یر اړنګه شه په غېږه کې زما اها یه درجار شم کلک مې ونیسه د ترخ یه راړنګه شه په غېږه کې زما اها یه درجار شم کلک مې ونیسه د ترخ اخ او زه خالد دی نظر ماته یم د خولې
خواږې آها زه خالد دی نظر ماته یم د خولې خواږې تا ته خدای وي داسې خانده په کخ کخ وخت مشرانو چې قبلې نه وي کې مشران نو مشرانو چې قبلې نه وي کې مونږ هم خپلې ارادې نه وي کې نو مشرانو چې قبلې نه وي کې مونږ هم خپلې ارادې نه وي کې او شانه دې سکړې تورې تورې زلفې شانه دې سکړې تورې تورې زلفې دا خو دې تورې تورې شپې نه وي کې شانه دې سکړې تورې تورې زلفې او دا خو دې تورې تورې شپې نه وي کړې او صابره خلکو خاریه جوړ کی صابره خلکو خاریه جوړ کړي او صابره مونږ ادیره نه وکړي صابره خلکو خاریه جوړ کړي او صابره مونږ ادیره نه وکړي قدرمنو ملګرو د دې مشاعرې صدر ډاکټر شاکر اورکزی چې په کوواټ کې د پښتو شمع بله ساتلې ده زه به خصوصي مرکه هم ډېره زر د قدرمن سره کوم اوس د دې مشاعرې رئیس یعنی صدر صاحب شاکر اورکزی صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام هم وي او دوه خبرې هم ډېره زیاته مننه بچاجي صاحب تاسو او د یور وایس ټي وي لندن د ټیم هم انسه تاسو دا قیمتي وخت مو ته راکړو کوواټ ته راغلی او د کوواټ په سطح باندې دا شاعران تاسو را جمع کړو یا مشاعره مو را جوړه کړه او په دې باندې زه تاسو ته ډېر داد هم در کوم او شکریا محمد کوم ډېره زیاته مننه او الله تعالی مې هر کله راوله او الله تعالی مې د پښتو ژبې د ادب د ودې دپاره همداسې تاند او حسان لره غزل به در سره شریکه ما مطلع عرض ده ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم احساس د تنهایۍ مې زړه سیزي او زه ولاړ یم ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم احساس د تنهایۍ مې زړه سیزي او زه ولاړ یم ما ته یاد شو ډېر ښه مننه جی تشکر مننه تاسو حسن نظر دی او بل شعر دی چې د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم په هره لاره خلک ځي راځي او زه ولاړ د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم په هره لاره خلک ځي راځي او زه ولاړ یم او بل شعر دی چې حیران یم چې زه څله دې گلشن ته یم راغلی حیران یم چې زه څله دې گلشن ته یم راغلی هر څوک د خپلې خوښې ګلاب وړي او زه ولاړ یم مننه جي حیران یم چې زه څله دې گلشن ته یم راغلی هر څوک د خپلې خوښې ګلاب وړي او زه ولاړ یم مننه جي تشکر مننه او بل شعر دی چې دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده په خپل ټیکري مې اوښکې پاکوي زه ولاړ دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده په خپل ټیکري مې اوښکې پاکوي او زه ولاړ مننه جي تشکر او مکترز دی چې شاکره لیونتوب زما د نورو په شان نه دی شاکره لیونتوب زما د نورو په شان نه دی پرېوځي په دې ځای کې لیوني او زه ولاړ یم شاکره زما د نورو په شان نه دی پرېوځي په دې ځای کې لیوني او زه ولاړ یم ډېره زیاته مننه تشکر منو دا وا د یور وایس ټي وي لندن د پښتونخوا غږ خپرونه کې یوه ډېره تر تازه ښکلې او د معیاري شاعرانو مشاعره ملګرو زه به کوشش کوم چې بیا دارنګې د لرو پرتو علاقو هغه ملګرو ته ځان ورسوم
چا چې دې ژبې له ژوند ورکړی، چا چې دې ژبې له ښایست ورکړی او چا چې دې ژبې دپاره کار کړی او کار کوي. بیا هم درته خواست کوم یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کوئ چې په لندن کې ناستو د دې افغانانو پښتنو حوصله افزایي وشي. د پښتو د ښایستونو، د رنګونو، د ژوند د بقا او ښکلا دا سفر به همداسې جاري ساتو. میاشت کې به یوه مشاعره هم تاسو ته د معیاري علمي او تنقیدي مرکو سره هم اقدم. اوس خپل کوربه، خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.